زمونږ شیخ صاحب محترم شیخ روح الله توحیدي حفظه الله ابله ورځ دا خبره وکړه چې جړاګان نه ده پکار چې جوماتونو کې ودرېږي او بیانات دې وکړي. نو یو مولا ولا په دې وجه باندې ویم چې په سر باندې پټګې تړلې دی، نور خو د علم نه عاري دی او ټول کار یې ټوله ورځ د موبایل او د نیټ سره یو او دا خو غلط کار کړی دی. مونږ وایي نه، دا دین د جړاګانو کار نه دی، دا دین د نرانو کار دی، د ځوانانو کار دی. جړا دې تکړه شي ځان نه دی نر جوړ کي په مخ باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پرېږدي او بیا د دین زده کړي او خلکو ته دې بیان کړي. سفیان ثوری رحمه الله یو لوی عالم په دې امت کې تیر شوی دی، هغه وایي ان مع المرأة شیطان، د زنانه سره یو شیطان او هغه څوک چې هغه په مخ باندې ګیره نه وي د هغه سره دوه شیطانان یو. دیو جنا امام مالک رحمه الله په خپل درس کې هغه کس نه پرېښود چې هغه په مخ باندې ګیره نه وه. یو ځل د هغه په درس کې هشام په نامه باندې یو کس په مخ کې ګیره نه وه، هغه پټ را دننه شوی و، د حدیثو په درس کې ناست و. امام مالک رحمه الله ته چې پته ولګېدله 14 چوکې ووهلو چې ته ولې زما په درس کې ناستې، سره د دې چې درس د احادیثو دی د بل څه نه دی. خو بیا هم امام مالک رحمه الله ویل دا د فتنې ذریعه ده. امام احمد بن حنبل رحمه الله ته یو عالم رالو حسن بن الرازي ومعه غلام حسن الوجه، ویل دا غسر یو الکو چې مخ ډېر زیات ښایسته و. امام احمد بن حنبل رحمه الله امام حسن بن الرازي خبرې کولې، چې کله خبرې ختمې کړلې للو امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته ویل دا الک بیا ځان سره مه راوله او د سره مه ګرځه. هغه ورته ویل دا مې خورایې دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ورته ویل و ان کان، اگر کدا ستا خورایي لیکن ما خو پیژندو بل څوک خو نه پیژني، خلک به باندې تهمت وتړي. امام سعید ابن مسیب رحمه الله چې اعلم التابعین دی، په تابعینو کې پوهه انسان دی، هغه وایي کله چې تاسو یو سړی وکتلو چې هغه دغه شانتي بیګري کس ته ګوري وی فاتهموه د باندې تهمت وتړئ، یعنی د کې مرض شته دی. ګورئ دا د هغه دوه دي څلورو امامانو کې دا دوه لوی امامان دي، دا نور امامان دي اوچت علما دي، خو په دې څلورو کې هغه دوه امامان د هغوی فتوا هم دا ده چې داسې خلکو نه ځان وساتئ، داسې خلکو سره مه کښېنئ او پاسئ. اجراګان د علم زده کړي یو طرف ته دي کښېني، د فتنې سبب دې نه جوړېږي. بیا دا چې هغه راځي خلک راځي او ولا چاپیانې کوي، لاسونه ولا کوي منډه، خپې ولا کوي منډه، دا د فتنې سبب نه دی. دې پسې خلک خبرې نه کوي نو څه پسې به یې کوي او بیا د دې نه ویډیوګانې کوه او چیله د امیر صاحب او دا او هغه دی او بیا دا کس وایي مولا ویل یاره تاسو د تبلیغ خلاف یې. ظالمه تبلیغ خو د علماو کار دی. زه الحمدلله د ورځې 3 ځایونو کې تفسیر د قرآن کریم کومه، علما دا تبلیغ کوي.